رڼا رڼا بکړي زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان دی وی تل د لمر په شان دارالعلوم. اوس هم د وینا لپاره ډیر محترم او د قدر وړ ملمه د افغانستان مشهور علمی شخصیت شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالحمید حماسي ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې زموږ مجلس په خپله هر اړخیزه وینا سره منور وګرځوي. شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالحمید حماسي. محترم طلباء کرامو، د شیخ صاحب تر راتګه پورې د تکبیر نعره را سره بدرګه کړئ. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. تر ټولو نه مخکې د افغان دارالعلوم مشرتابه د مدرسې استادان او خادمان، عام ولس خلک او د مدرسې طالبان، حافظان، څومره چې مجلس کې ناسي، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله پاک مو حافظ و ناصر سه، الله پاک مو په علومو کې برکت واچوي. طالبان ورونو، الحمدلله بیا هغه خلک چې د علم خلک یې، چې الله عز وجل داسې یو جامعې ته راوستلي او داسې یو مدرسې ته راوستلي یې چې هغې کې تاسې د الله دین زده کوئ او د ژوند چې کوم ضروریات وي هغه هم ورسره زده کوئ. دا د الله عز وجل یو لوی نعمت وي په انسان باندې چې انسان الله پیدا کړی ده، خو انسان دې ته ډېر ضرورت لري چې د انسان روحي غذا وشي. انسان یو د جسد غذا ده، که یوه ورځ سړی ډوډۍ ونه خوري مزل نسي کولی. نو همداسې ضعیف صاحب، ما خو تا ته فکر نه و، الله پاک دې جوړ لره، الله دې جنتي که مشکل نه یې ته مجلس کې. نو الحمدلله چې انسان دوه غذاو ته ضرورت لري، یو د انسان جسد ده، یو د انسان روح ده. د انسان جسد هم غذا ته ضرورت لري، یوه ورځ چې سړی خوراک ونه کړي مزل نسي کولی. داسې د انسان روح هم غذا ته ضرورت لري. هغه غذا چې د انسان روح ورته ضرورت لري نو هغه علم ده. نو الله دی مونږ ته علم را نصیب وګرځي، بیا دی الله مونږ ته په علم عمل نصیب کی. دا یوه لویه نیکبختي ده چې الله مونږ د علم خلک ګرځولي یو. الله مو دی نورم د علم سره رابطه ډیره کی. بیا الحمدلله چې دغه جامعه افغان دارالعلوم ضعیف صاحب ته دی الله عمر کې برکت واچي، د افغانستان یو مبارز، عالم، سیاسی او هوښیار، وسیع الفکره سړی چې الله عز وجل ده ته دا مدرسه نصیب کړي او په یو پراخ فکر باندې دلته شاګردان روزي. الحمدلله د یو بل نیکبختي د طالبان ورونو صحیح ده. ټول افغانستان کې ټول علما د دین خدمت کوي، خدا چې یو سړی دین ته خدمت کوي د معاصر زمانې سره. زه کله کله طالبانو ته وایم اول چې راسي مل زه هدایه درته وایم، خو هدایه د نن نه 800 کاله مخکې جوړه سوې، خو فکر مو وي د هدایې کومې مسائل چې دي هغه به د نن عصر سره نه تطبیقوئ. قواعد به هغه وي، جزیات و احکام به د نن زمانې ورسره ځکه د نن هم د موږ په هدایې کې یو مسئله واله، په کتاب الحواله کې د موږ یوه مسئله وه سبتجه ده. اوس حواله څه کېږي ده چې خلک یې کوي، دا هدایه ناروا بلي، خو نن معاصر فقها د هغې دپاره د حل لاره ګرځوي. نو سړی باید داسې وروزل سي چې د هرې زمانې هم د مسلمانانو هم د اسلام هم د انسانیت ضروریات پرې پوره شي. نو ضعیف صاحب سره دی الله ښه وکړي او د دې مدرسې استادانو سره او څومره چې خادمان دي چې الحمدلله د مونږ شاګردان
داسې یو نسل باندې روزي چې دیجې نه فارغ سي نو بیا په ارج کې کار ورکوي. کله کله خلق خښته جوړه کړي خو هغه خښته چې هلته کېږدي نه جوړېږي غجې کې، یا به یې لنډې یا به یې ماتوي یا اوږدوي یا لنډوي. دغسې جامعونه چې کوم شاګردان اوسي هغې کې یو کمال دا وي چې هغه داسې په مسلک جوړه سوي خښتې چې ارج کې کېږدي د غجې کار باندې راځي. نو الحمدلله دا یو بله نیکبختي الله تاسې ته درکړې ده چې بیا د افغان دارالعلوم شاګردان یئ او د دغې ولسو منطقي کم عام خلک چې دي الحمدلله دوی هم د الله ډېره شکرانګي ادا کړي چې الله د دوی د کور سره نږدې په نړیوال معیار یوه مدرسه جوړه کړې ده او دوی زمن ورته راولیږي. دوی باید د دې جامعې خدمت وکړي، د شاګردانو خدمت وکړي. دا د الله یو بل نعمت ده. الله پاک دې موږ ته په علم کې پرمختګ نصیب وګرځوي. طالبانو ورونو علم څومره ښه صفت ده. علامه ابن الحجر په فتح الباری کې لیکي په کتاب العلم کې وایي عمر رضی الله عنه خلافت یو سړی د مکی والی مقرر کړی و، نافع ابن عبد الحارث الخزاعي د ده نوم و. دغه سړی د هغه مقرر کړی و د مکې مکرمې والی. عمر صاحب یو وخت مکې ته راتله، عصفان یو ځای ده، په دې عصفان کې عمر رضی الله عنه د حارث نافع ابن عبد الحارث الخزاعي سره یو په لاره کې ملاقات سو. چې ورسره ملاقات سو وایي چیرې روانې وي، څه کار مې ده؟ وایي من خلفت بها، په مکې کې دې څوک پرېښود؟ تا په مکې مکرمې کې څوک پرېښود چې هغه د مکې د خلکو ولایت وکړي؟ هلته ته خو مې والي مقرر کړی وي چې تم له مکې راووتلې، نو من خلفت بها، په مکه کې دې څوک پرېښود چې هغه د مکې هغه سیادت و مشري و ولایت وکړي؟ وایي ابن ابي ابزا مې پرېښود. وی څوک ده دا ابن ابي ابزا؟ وی دا له موالیو نه ده، غلام آزاد کرده شده غلام ده، غلام ده، هغه مې د مکې والی پرېښوده. نو وی غلام دې څنګه والی د مکې مکرمې پرېښوده؟ وی الله علم ورکړی، عالم ده، آزاد کرده شده غلام ده، خو الله علم ورکړی. دغه عالم ما د مکې مکرمې والی پرېښوده. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلې چې سمه خبره ده چې الله نبی صلی الله علیه وسلم یو کوم حدیث چې ویلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، چې د چا نسبت له د قرآن سره پیدا سي الله عز وجل د قرآن په برکت دی لوړوي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، څوک چې د قرآن سره دښمني وکړي، ټیټوي او ذلیلوي، الله دې موږ د قرآن سره تعلق پیدا کړي، الله دې موږ متعلقین د قرآن وګرځوي، الله دې موږ د علم دښمنان نه ګرځوي، الله دې موږ نه د علم دښمنان ګرځوي نه اهل د علم سره، د اهل علم سره دښمني الله دې موږ ته ترې وساتي، الله دې موږ محبین د علم جوړ کړي. نو دا یوه خبر سو طالبانو د علم سره تړاو پیدا کوي، د علم سره مینه پیدا کوي، د علم مطالعه وکړئ، علم راوس پړئ. د علم په زرګونو کتابونه جلدونه پراته دي، څوک یې نه خلاصوي را خلاص یې کوي چې الله عز وجل مو لوړ مرتبو ته پې باندې بوځي. یو طالبانو ورونو علم ته چې دې مدرسې ته راغلی داسې فکر وکئ چې مونږ له نن نه نیولې تر مرګه پورې مونږ د علم سره تړاو ده. مونږ ته کله خلک ویوي مولایان سوی، شیخان سوی، مونږ اوس هم طالبان یو، ځکه علم من المهد الى اللحد، علم بل زانګونه نیولې تر لحده پورې علم به زده کوې، ختمیږي نه علم. هر ورځ انسان چې علم ګوري نوې مسلې زده کوي. ژوند کې انسان چې څومره ډېره مطالعه کوي همداسې لکه دې زینې ته چې راوختلې بیا وایي چې دې ته راوخېږم، نو علم خلاصېږي نه.
علم دومره ډیر پروت ده نو باید مونږ علم زده کړو من المهد الى اللحد مونږ فکر کوو چې حافظ د قرآن سوم علم خلاص سو چې مولا سوم علم خلاص سو چې دا لوی دورې نه فارغ سو ایله په چل د علم پوه سولې علم خو له دې نه وروسته شروع ده ته ایله اوس په چل باندې پوه سولې علامه ابن جوزی رحمه الله یو عالم تیر سوی دی یو وخت کې بادشاہ ته نصیحت کړی و امام ذهبی رحمه الله په سیر اعلام النبلا کې لیکلی بادشاہ ته نصیحت کړی و بادشاہ ته ویلی ول وی بادشاہ څه نصیحت ورته کړی و نو بد پې لګېدلې وه نو د علماو خدا کار ده چې بادشاهانو ته نصیحت وکړي نصیحت یې کړی ورته بده پې لګېدلې وه ابن جوزی اتیا کلن عالم نو دغه عالم د بادشاہ له بغداد نه ویوړ واسط ته واسط په عراق کې یو ښار ده د بصرې د کوفې د بغداد په منځ کې ځکه ورته واسط وي نو چې هلته یې ویوړ زندان کې واچو د ده په کور باندې بادشاه بندیز ولګو مهرلا کې که د ده اولادونه او ښځې ټولې ټیټ کړي دغه زمانه کې د ابن جوزی رحمه الله یو زوی بلارې سوی کتاب یې ورته جوړ کړی لفتة الکبد عند نصیحة الولد خپل زوی ته نصیحت کې ډېر خفه ده خو الله یې یو زوی چې یوسف نومېدي 11 کلن 15 کاله پلار په زندان کې تیر کړل یوسف نومی زوی دی علمي میدان ته راووته ابن جوزی یو عجیب عادت درلوده ډېر لوی واعظ علما وی دی په 602 کې وفات سوی هجری کې وی کله به چې په بغداد کې تقریر کو 100,000 کسان به په هغه زمانه کې د تقریر ته ناست علما وی پیپونه تیر کړي ول لکه دلته به پیپونه هغه کړي مجلس ته به پیپونه تیر کړي چې واعظ به غږېده پیپو کې به غږ تللی ټولو خلکو ته به ورسېده نو د هغې زمانې لاسپیکرو نو دا زوی ته الله پاک جذبه ورکړه بی همت نسو معالی همت نه کار واخیسته دی په بغداد کې وعظ شروع کړ دا وعظ دومره مشهور سو چې د بغداد کې د بادشاه مور خبره سوله پوښتنه یې وکړله چې دلته یو ځوان هلک دی 11 کلن ډېر نادر تقریر وعظ کوي بادشاه مور راوغوښته ورته ویلې بچی چی غواړې هېڅ شی م نه غواړم وایي زه انعام در کوم وایي نه غواړم وی نه در کومې وایي نه غواړم که مور یې رښتیا را سره کوي د تا زوی د ما پلار له زندان نه هغه کړی ده زندان کې اچولی ده د تا زوی د ما پلار زندان کې اچولی ده 15 کاله کېږي 80 کلن اوس یې 15 کاله ته عمر رسولی دا راته خلاص که نو بادشاه مور بادشاه راوغوښته وي سړی دې بندي کړی وي ورته خلاص یې که دی په کشتۍ کې بغداد کې سپور که واسط ته یې ویوړ هلته چې پلار ته ورغی د 15 کلونو کې د عالم ته د غسل اجازه نه وه ورکړې کله چې له زندان نه راووته دا خپل زوی یې ولیده نو زوی ورته وویلې چې پلاره ځو بغداد ته ځو او په بغداد کې ټول کور مهرلاک د بچي ټیټ دي مورګانې ټیټې دي پلار کره تللي دي کور بند ده نو دی ورته وایي بچیا یو خبر به درته وکم ما علم د قرائت نه ده زده نور مې ډېر علوم زده کړل خو علم د قرائت مې نه ده زده په زندان کې مې اورېدلي چې په واسط کې یو لوی عالم ده چې الله علم د قرائت ورته زده کړی زه به دا قرائت ترې زده کړم بیا به لاړ شم زوی ورته وایي ځو پلاره وي نه نه ځو 8 میاشتې د واسط د زندان نه وروسته په واسط کې تېرې کړې ځکه د واسط و بغداد منځ کې ډېر فرق ده بیا پس لغه نه 8 میاشتو کې چې علم د قرائت زده که بیا بغداد راغی دومره لوړ همت انسانو دومره معالي همتونه یې درلودل دا وړه خبر نه ده تاسې ته وړه ښکاري ته 15 ورځې څوک بندي که بې له زندان کې زنجیر باندې وتړم ولاکه پاتې شي چې دی به خامخا ځي موږ چې په هغه زمانه کې دومره خپلواک ولو پرمختللي ولو ځکه د موږ د علم سره تړاو ورځ تر بلې نه موږ علم نه لرې سوي یو لرې سوي تر دا نن زمانې پورې نو الله عز وجل دې وکړي چې الله دلته امارت اسلامي حاکم کړی
الله دې مونږ ته د دې توفیق راکړي چې علم ته ډېر خدمت وکړو. جامعه چې آبادیږي، انسانیت ته رسیږي، هغه علم ده. او بیا په علم باندې عمل د الله دې مونږ ته علم نصیب وګرځوي. هدهد د سلیمان علیه السلام، سلیمان علیه السلام ورته غوسه سو، مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. وی که ګیرې کم زه به علالوم او قتل کوم به یې وهم به یې. خو کله چې راغی حضرت سلیمان علیه السلام ته وی حط بما لم تحط به خبرا، زه په داسې شي علم لرم چې تی نه لرې. مرغه چې علم زده که د بادشاه د ټولې دنیا د بادشاه نه او له نبي نه ځان خلاص کړ چې د اعدام فیصله در باندې سوي وي، علم دې خلاصوي. زه په داسې شی علم لرم احاطه مې کړې چې ته علم نه پې باندې لرې. رښتیا و د بلقیس خبر یې ورته راوړ، په هغې باندې حضرت سلیمان علیه السلام نه و خبر، پیریان یې نه و خبر. حضرت سلیمان علیه السلام الله عز وجل له هغه نه خلاص کو. بیا هدهد ډېر نازویم. نو علم انسان له بندیخانو نه خلاصوي، علم انسان ته ازادۍ ورکوي، علم انسان له وحشیتونو نه ساتي. یو ورځ ما ته چا ویلي، یو ملا و داسې خوایره سره، ما خو نه و لیدلی کوډګر غوندي، نو چا ته یې ویلي وایي ده ته ووایه چې پیریان درلیږم. زه یې ښودلی و. نو ما ورته ویلي مل دا هغه د وهم لاندې متاثر خلک وډار که ورته یې چې پیریان درلیږم. زه بیخي دغه خبر چې ته کوې دا د شرع له لحاظه بیخي خلاف ده. علما وی پیریان تابع کول په شرع کې څنګه دي؟ بالکل پیری تابع کیږي. سلیمان علیه السلام چې دعا وکنه، نبی د بخاری شریف حدیث ته رسول علیه السلام چې پیری ونیو، بیا ویلی وی ربی هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدی. هغه دعا ور په یاد سو بیرته یې خوښ کړه. روح المانی لیکي وی پیری که کافر پیری مسخر کوي چې ورته کافر نسی نه تبع. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دا اوس چې کافر سری دغه کافر یهودو، نصرانیان، امریکایانو، برطانویان چې تابع کوي، چې هره خبر دې ونه مني، چې له دوی سره د دوی خبرې ونه مني، تا سره خبر مني، دوی د تا غلام کیږي. هېڅکله نه. پیریم کافر چې تر څو ته ورته کافر نسې د تا نه تابع کیږي. او مسلمان پیری چې تابع کوي نو دا ګناه کبیره ده، ځکه حر متعبد کول دي. علامه ابن الحجر الزواجر کتاب کې لیکي وایي که ته اصیل متعبد کوي، غلام تیر جوړوي، دا ګناه کبیره ده. نو دا علم ښه شی وي، سړي ته علم پیدا سي، بیا که څوک درته وي پیری درلیږم، بیا سړی نه تیر ډارېږي. او که دا مسئله درته معلومه نه وي، ولا داسې نه پیری راولیږي. نو دروغ وایي، په همدې ځانونه مشهور کړي دي چې څنګه تعویض وکړي، خلکو ته کوډې څنګه وکړي. پیری چې ته تابع کوي، علامه عبدالسلام بالی او عالم تیر سوی کتاب یې جوړ کړی، الصارم البطار فی التصدی للسحرة والاشرار. دی کتاب کې لیکي پیریان چې قرآن تابع کوي یوه طریقه یې دا ده، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. قرآن رواخلي، و طریقې ښودلي، یوه طریقه یې دا ده قرآن رواخلي، دا د پښو پورې وتړي، نیمایي وي پښې ته څپلۍ کړي، نیمایي بلې ته بیا تشناب ته ځي، هلته چې دی بیت الخلا ته لاړ قضای حاجت یې وکړي، بیا شیطان د ده خبر مني، بیا پیری د ده تابع کېږي. نو خو کافر سو دا خو چې داسې حالت ته انسان ورسیږي چې څپلۍ ځان ته څوک جوړي کړي قرآن، نو خو کافر سو، بیا پیری چې هر څه ورته وایي خبرې مني. نو علم یو ښه صفت د مسلمانانو، چې علم در کې پیدا سو بیا هره خبر نه مني، چې علم در کې پیدا سو بیا دې څوک ګمراه کولی نسی، چې علم در کې پیدا سو بیا د کوډګرو د چل لاندې نه راځي. الله عز وجل دې مونږ په علم ونازوي، الله دې مونږ ته معالي همتونه نصیب کی. د نن نه دا فکر وکړئ، دا خیال کې مه راولئ چې بیا څومره وزیر به سمه، بې لږه ملا وزیر ده چې الله علم درکړي، د وزیرانو وزیر د ملا. بیا ځکه وزیر چې دا بیا به هم د عالم احترام کوي، بیا به هم محتاج عالم ته وي. علم داسې یو صفت ده چې دا ریاست الوزرا ده، دا ذهن کې مه نیسئ چې بیا به زه جماعت کې امام ما، دا ذهن کې ونیسئ چې زه به د الله د دین خدمت کوم. کله چې ته د الله دین زده کې، علم زده کې، الله تا ته د دې علم په وجه باندې
هر څه مهیا کوي ځکه الله ډېر غیرتي ده. خو چې د تا د علم مقصد رضا د الله وي، علم کې به د تا رضا د الله مقصد وي، د الله دین ته خدمت وي. دا چې بیا به زه وزیر وم والي به یم یو بس باندې به بس پرېږده څه کوې، دا ذهن کې ونیسه چې زه د الله د دین خدمت کوم. بیا خپل هم زه پاچا یې چې د علم اراده دې وکړله، علم کې د کمال حاصل که خپله زه پاچا یې، بیا نو بل پاچا ته څه ضرورت ده. نو الله پاک دې موږ او تاسې ته علم نصیب وګرځوي. طالبانو ورونو، علما وی د علماو له علم سره دومره مینه وه. امام ذهبي یو کتاب جوړ کړی تذکرة الحفاظ نومیږي. هغه محدثین علما چې دنیا کې حافظان د حدیثو تیر سوي هغه یې په دې کتاب کې ذکر کړي. یو لغه علماو نه یو عالم ذکر کړی، یعقوب ابن سفیان الفسوي، حافظ د حدیثو. دلته یې داسې لیکلي طالبانو ورونو، فکر مو وي چې د نن عصر په آلاتو باندې له علم نه ځان مشغول نه کوي. ځکه مونږ ته نن د علم ډېر دښمنان راغلي دي، په یو شي باندې علم رانه پاتې، په بل جي پاتې، مطالعه رانه پاتې. نو ګوري تاسې فکر وکړئ چې د مونږ اسلاف څومره لوی د علم شوق درلود، امت را بیداره نسی. علامه قلقشندي لیکي په دې خپل کتاب کې په صبح العشاء کې، وایي په د محمود زنګي په زمانه کې د کفترو نوم و، د کفترې د پلار نوم و، د کفترو د نیکه نوم و، د کفترو دپاره مستقل کتابونه جوړ سول چې د هغې دپاره په حکومت کې مستقله اداره جوړه سوله.